السلام علیکم. یو واري بیا فلمي ستوري سلسله تاسو ته وړاندې کوو په دې هیله په دې اساس چې ډیر ملګري دا لړۍ خوښوي، ځکه چې په دې کې موږ تاسو ته فلم سره د اړوند خلکو په بابله معلومات درکوو. نو د نن ستوري یعنی اداکار دی بختیار ټانګا. بختیار د بنو د مشهور رب نواز د وړاندې نه په فلمي دنیا کې موجود چې په ځینې فلمونو کې د هیرو کردار لوبولی دی، لکه در خیبر کې سیکنډ یعنی دویم هیرو، تربور کې اول یعنی فرست هیرو چې هیروین ورسره ناموره اداکاره یاسمین خان و. داسې هیبت خان، نعیم شاه او د ګودر غاړه کې هم د هیرو کردار ادا کړو. فلم کې د کار سره سره به رب نواز سینماګانې په ټیکه باندې اخیستي. پټان کې یو سینما ورسره په ټیکه وه، بختیار هم په دغه سینما کې و چې تعلق یې د سینما سره وي نو د سټوډیوګانو نندارې له به ارومرو ځي. بختیار به هم لاهور ته تلو. لکشمي چوک په هغه زمانه کې ډیر ګرم ځای و، دلته د فلم سازانو دفترې وي. بختیار به هم په لکشمي چوک کې موجود و. د کال 1980 لسیزه د پښتو فلمونو لپاره ډیره ګټوره وه، ځکه چې په یو وخت به بې شمېره فلمونه جوړېدل. بختیار هم فلمي دنیا ته د یو اداکار په حیث باندې داخل شو. هغه په امیل، امتحان او ځینې نورو فلمونو کې واړه واړه کردارونه وکړل. حضرت ګل د بختیار ټانګا داسې ملګری و چې دی په یو ځای یعنی دی مجید خان، بختیار ټانګا او حضرت ګل په یو کور کې ډیر موده اوسېدلی دي، ځکه نو حضرت ګل دغه د ژوند او د فن نه ډیر خبر دی. السلام علیکم، زما خوږو مینوالو، حضرت ګل خبرې کومه. بختیار ټانګا الله دې وبخي. بختیار ټانګا ډیر ښه ایکټر و، ډیر لوی ایکټر و او څومره چې ښه ایکټر و دومره ښه انسان هم و. نو هغه شروع کې فلمونه کړي د عنایت الله خان او درویش صاحب هغه وخت کې په تعلقاتو باندې چېرته یو سین دوه سینه به د به وکړو. مین رول چې دته ملو شو نو درویش صاحب هغه په گرفتار کې واغشتو او هغه رول هغه ډیر خو کو، هغه نه اپریشیټ شو سونه په سوهاګ. بیا بختیار ټانګا ماشاءالله چې څومره لوی ایکټر نو جواب یې نشته دی، خو بهرحال زموږ ډیر خیار او ډیر ښه ملګری مو، الله دې وبخښي، دواګانې ورته ټول کوئ. هدایتکار او فلمساز درویش بختیار ټانګا ته په فلم گرفتار کې ښه کردار ورکو او دغه شان هدایتکار مجید خان وته فلم زما جنگ کې په زړه پورې کردار ورکو. د دغه فلمونو د کامیابۍ نه پس بختیار ټانګا ته په بې شمېره فلمونو کې کردارونه ملو شول. بختیار په ټانګا څنګه مشهور شو او دغه لقب چا ورکو؟ په دې هکله فلم سټار حضرت ګل وایي د بختیار ټانګا د ده نوم بختیارو، دا یاسمین خان دی لوبخي، بختیار دی مل لوبخي، ټول لاړه د بخلو شول، زمونږ هم ورپسې نمبر دی. نو د هغې په دفتر کې ناستو او دی لیټ شو، مونږ به هلته ګپ لګولو کې ناستو به. نو بختیار لیټ شو نو مونږ ټول ورپسې بار راوتو. نو بختیار چې په پوړو روخت او برنډه کې را روان و نو یاسمین خان دی لوبخي ویې سمه ټانګه را روانه ده. نو هلته نه دی بختیار ټانګه شو، په ټانګه مشهور شو. د یاسمین خان ورکړې دغه لقب یعنی ټانګا، بختیار په دغه نوم هیڅکله هم نو خپه او د هغه د اداکارۍ یو ځانګړی انداز و. په زیاتر فلمونو کې د ویلن یا د ویلن د پلار کردار ډیر په ښکلي انداز باندې لوبولی دی. هغه د همایون قریشي په شان کامیډي ویلن و، یعنی د ویلن په کردار کې په مکالمو به کتونکو بیواره خاندل. هغه به ویل چې همدا زما کامیابي ده چې فلم کتونکي زما د مکالمو د ادا کولو نه خوند اخلي. د رب نواز او بختیار یو اوخه ملک بادر خان د بنو ډیر مخاوري سړی و. د هغه د اجرې په برچت بختیار ځان له یو بالاخانه جوړه کړې وه، یعنی دفتر یې پرانیستی و. فلم سره تعلق لرونکي به د هغه خواته ډیر راتله. د بختیار د امیر سرحدي فلمساز او ګلزار سره جوخت تیاری وه. دغه شان امان هم چې د بنو دی دواړو ورونو نه یوازې د امان سره ښه تعلق و، ولی بختیار د امان سره په ځینې فلمونو کې کار هم کړی دی.
بختیار په ګرینګو کې د ویلن داسې کردار ترسره کو چې بیا په هم د ویلن ټاپه ولګیده. هغه د ټولو مشهورو اداکارانو سره د ویلن په حیث باندې کار وکړو. بدر منیر، بیدار بخت، طارق شاه، جمیل بابر، آصف خان، امان، جهانگیر خان، شاهد خان، ارباز خان او داسې د ټولو مشهورو اداکارانو سره په ډیرو فلمونو کې د ویلن سره سره مختلف کردارونه ادا کړل. کله چې د ارشد خان شاهد خان پروډکشن ته راغی نو بیا په د فلمونو سم باران وشو. د بختیار ټانګه رور رب نواز د فلم سټار نگینه خانم سره واده کړو چې بیا هغه ووجل شو. بختیار ټانګه هم په دغه کمپنۍ یعنی د نگینه خانم د سوري لاندې یوې ښځې سره واده وکړو چې د هغې نه 3 لوڼه وشوې. یوه لوري د نگینه خانم د زوی نواز په اوښي یعنی د هغه د ښځې په رور باندې واده شوه. ولې څه موده پس د بختیار ټانګه د لور د خپل خاوند سره ناچاکي راغله او هغه پرېښوده. دغه غم بختیار ټانګه په بیمارۍ ککړ کو. دغه خورینو یعنی د ملک بادر خان زامنو د بختیار ټانګه لونه بنو ته بوتلی چې بیا د هغه پریخي جنې د ګجروالي د یو کارخانهدار سره واده شو. دغه ښځې دواړه خویندې هم ځان سره بوتلی ځکه چې د بختیار ټانګه د خپلې ښځې سره هم لارې جدا شوي وي چې د هغې بیا دماغي توازن خراب شوی او هم په دغه حال کې د بختیار ټانګه د مرګ نه 6 میاشتې وړاندې وفات شوی و. دا کال 2006 چې بختیار د معدې په ناسور باندې ککړ شو چې کینسر ورته ویلی شي. په دغه بابله فلم سټار حضرت ګل وایي بختیار الله دې وبخي دا 2007 خبره زما خیال دی د دې شیناز یو فلم و مینه سورنګار دی که داسې سنوم و د فلم او یو بخمنیرو او دې دوران کې دی بیمارو د ګرځېدونو غریب لاس نه بم نیو کیمرې ته به مدرولو خپل کار به کولو. هغه حالات نه بعد بیا خپل خورینو کلی ته بوتلو او خورینه ډېر خالقان دي په هغې باندې ډېر ګران و. بیا هغې نه بعد په شیرپو هسپتال کې داخل کړی و نو تقریبا 78 ورځې غریب کومه کې پروت و. هغې نه بعد په حق ورسېدو او په بنو کې بیا د هغه بختیار ټانګه په کال 2006 کې وفات شو. د هغه تابوت بنو ته یوړلی شو او په خپله پلارګنۍ هدیره کې په ابدي خوب باندې وده شو. دریا د بکم چې د مشر ورور رب نواز په لاهور کې دفن دی. الله پاک دې د دې ټولې خطاګانې او ګناهونه سره زمونږه معاف کړي. امین. د بختیار ټانګه د ځینې فلمونو نامې: امیل، امتحان، گرفتار، زما جنگ، ګرینګو، یاغستان، کوچای، د 14 سپوږمۍ، رسوایی، ګل او ازغي، د قدرت شان، باډي ګارد، سخی بادشاه، ملنګ جان، سرتیز بدماش، لیونتوب، مینې د ملنګ کم، د چرګو غل، راج د شیطان، دفعه 302، دشمن د خپلې وینې، ناترسه زمانه، سلطان اعظم، ککی خان، ملنګانو سره مچیړه، محبوبه ډاکو، بخت منیر او اخیری فلم چې دا د شیناز بیگم ذاتی فلم و مینا سور انګار دی. دا به د فلم سټار بختیار ټانګه د ژوند او فن قصه. لیک او راوی محمد اسلم، تکنیکی مرستیال اسامه اسلم، پیشکش حاجی اسلم آفیشل. تر بلې خپرونې د الوی الله پامان.